حضرت حاتب بن بلتع رضی اللہ عنہ دا یمنی صحابیو یمن نه هجرت کړو تلو مکې مکرمې ته او بچی او ښځه او ټولې په مکه مکرمه کې او دې هغه ځای نه راغی مدینې منورې ته هجرت وکړو. داسې طریقې سره به خبره کوله چې صحابه ور باندې پویم شي نږدې او څوک پې عام خلک پې پیم نه شي. مکې مکرمې طرف ته نبي علیه السلام د فتح اراده وکړه. دا حاتب رضی الله عنه خبر شو چې خبر شو نو دې یو ښځې له خط ورکړه وی دا خط بوالی او دا به د مکې مشرکانو ته نمونه یې ورته وښول فلان کی فلان کی له ورکړي او په هغې کې ورته بلکل د پیغمبر علیه السلام ویلی و چې هغه در روان دی او په مکه باندې حمله کوي او ډېر ناشنا علیم ویلی و علیم ووی خو ګورې علیم داسې نه دی ویلی کافرانو باندې د پیغمبر علیه السلام ډېر مضبوط روبه مچولی دی ورته څه وایي وی نبي علیه السلام در روان دی او دومره لخکر دی ورته چې لکه د شپې په شان شپه تکه تورې ټول سرونه تک تور میدان تور در روان دی پکې سړی یریږي که نه مضبوطه ځان کې سوچ پیدا کې او ډېر صحابه دي او داسې ملګري دي چې ګورې هغوی به ځان وجني خو دا خبره به مني او قسم دی چې که دی یوازې هم درغې نو الله ورسره مدد کوي. بس ما خبر کړی چې نبي علیه السلام در روان دی په هغې یې روب هم ور واچو یو ګونه هغې د اطلاع ورکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی خبر یې کړو الله خبر کړو چې خبر یې کړو درې صحابو حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه هغې ته ویې لاړ شئ روضه خاخ یوه علاقه ده هلته به یو توره ښځه روانه دا نمونه شکل لري هغې سره یو خط دی خط یې راوړی مال شابه دا صحابو وسونه وزغلول چې ویې زغلول دا ښځه یې را لاندې کړه او مقه ځای کې را لاندې کړه چې کوم ځای ورته حضور پاک ښودلی وی اخرجي الکتاب خط راوباسه او ما معي کتاب ما زور خط نشته خط نشته نه دی را واپس شو بیا یو بل ته وایي چې یاره خبره کوو ښځه هغه ده که نه ده چې موږ ته پیغمبر صاحب کومه نقشه ښودلې یو مغه ده چې ښځه هغه ده نو حضور پاک خو دروغ نه و دې سره خط شته یو دمکي ورکوو داسې نه چې ګنې قصدن یې بربنډوله خو دمکي وله ورکوله وی یا به خط راوباسئ او که خط نه راوباسئ نو جامې نه وباسو تلاشي دی ښځه چې پوه شوه فلما رأت الجده چې کله پوه شوه چې اوهو دا خو ما نه پرېږدي او خط رانه غواړي نو احوت الی حجرتها بخاري کې راځي هغې دا چل کړی چې د کمسی په دې تارونو کې خط پټ کړی او خط د سرمنې په سرمن لیکلی شوی کاغذ خو هغه زمانه کې نو او بیا هغه کمسی شاته بډه کې منډلې وه بډې ته یې ګوتې کړې کمسی یې ترې راویسته او کمسی یې وسپړده او خط یې ترې راویسته خط یې دې له ورکړو بس د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دقه وه خط یې راوړو چې خط یې څنګ راوړو حضور پاک ترجمان راوغوښته په خطو کتابت خو نبي اسلام نه پوهېده وی دا وګوره هغه ترجمان ورته وي کاتب ورته وي د الله رسوله دا خو د حاتب د طرف نه خط دی چا ته یې لیکلی دی د مکې مشرانو رؤساو مشرکانو ته او جاسوسي کړې ده چې د مکې نه نبي علیه السلام در روان دی که دا خط رسېدلی وي مکې ته څومره نقصان به شوي د دنیا کافر به راغونډ شوي مقابل الله فتح ورکوله نبي علیه السلام له خو مړي به پکې ډېر شوي خط ونه رسېد نبی علیہ السلام حاتب تو ما هذا یا حاتب دا څه دي دا دې څه کړي دي صحابه خو ورته غصه شو د هغې ذهن کې خدا و چې دا جوړ مسلمان نه دی جوړ دا جاسوسي چې کوي دا خو دا خو داسې کې دی بس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورې له ټس ورکړ دعني لاضرب عنقه الله رسوله پرېږده دا سړی ما ته چې دا سټ دی ووایه انه قد خان الله ورسوله خدای او رسول سره ټګي وکړه د رسول راس پاش کول خو د خدای راس پاش کول دی پیغمبر خو چې څه کوي د الله په مشبه حکم یې کوي پرېږده او پرېږده مې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ته لږ صبر وکړه حاتب څه وی وی صاحب اول زما واورئ بیا خو وایه څه دې کړي دي وی د الله رسوله ستا چې څومره صحابه دي نو چا سره ښځې بچي دلته دي او که د چا ښځې بچي په مکه کې دي نو قوم یې شته
د هغې قوم په وجه د هغه بال بچ او ښځې او مالونه بچ دي، څوک ورته غږ نشي کولی. او زه د باره راغلی ابن یمن نه او زما ښځې بچي دي په مکه کې او مال مې دی، نو زه ویرېدم چې هسې نه د مکې خلک خبر شي چې مسلمانان خو په موږ حمله کوي او حاطب هم پکې دی، دیم پکې دی، دی په موږ حمله کوي او ښځې دی دلته موږ نه بچي کولاو ګرځي، نو په بچو او په ښځو او په مال یېرېږم. ته کښېنه، ته کښېنه، خبره وه جوړ کړي. ښه زنانه وه که نه بچې ما خو زنانه وي. نو هغه حضرت حاتب رضی الله تعالی عنه نو ورته څه وایي؟ وی هلته کې خو زما ښځه ده، بچي دي، مال مې دی، زه یېرېږم چې هسې نه ته ورشې زه خو در سره یم او د مکې کافر زما هغه ښځه او هغه بچي هغه چېرته دغه نه کړي، مړه نه کړي. او که ستا د نورو صحابو د چا بچي او ښځه مالي نو هغه محفوظ دي، ځکه قوم نشته، زما قوم نشته. حضرت عمر بیا توره اوچته کړه، الله رسوله حکم کوه، جاسوسي کړې ده، دا سټ دی وه، ته مهرباني وکړه. هغه عمر صاحب بیا توره اوچته کړه، د الله رسوله پرېمې ده چې دا سټ دی وه. نبي علیه السلام څه فرمایي؟ عمر ته یې عمر غلی شي، صدقه د رښتیا ویلي دی. او چې عمر بار بار وایي اوس دا خبره ډېره عجیبه ده، قابل غور. وی عمر التنی خبر انه شهد بدرا، دا حاتب بدر کې شریک شوی دی، د بدر صحابي دی او د بدر د صحابه متعلق الله اعلان کړی دی، لعل الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اے د بدر صحابه چې سم خوخی کوي ما بخلی، سم خوخی کوي ما بخلی. دا اکرامی امر دی، اعزازی امر دی، سم خوخی کوي ما بخلی. ګوره بدرینو دا مقام صحابهو چې به بدري لیده په صحابهو کې دا به بس بدري او مقام لره. د بدر 314 صحابه کرام دي، علما لیکي دا 314 صحابه کرام د بدر چې کوم بدر کې دي. جبریل علیه السلام یو ځل د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو ما تعدون اهل بدر فیکم، الله رسوله د بدریینو ستاسو د نورو صحابو په منځ کې څه مقام دی؟ نورو سره څه مقام دی؟ نبی علیہ السلام من خیار المسلمین، په ټولو کې من افضل المسلمین، بهترین صحابه دا بدر والا دي. جبریل ورته څه وایي؟ وکذالک من شهد بدرا من الملائکه، چې کمې فرشتې زر کسانې په بدر کې شریک شوي دي، د بدر د برکت نه هغه فرشتې په ټولو فرشتو کې بهترینې فرشتې دي. بدر کې اسانه خبره 313 سپلې شلیدلې، جامې شلیدلې، د چا سپلې هم نه وي. قسم دې صحابه وي په جهادونو کې داسې وخت به مونږ تېر شوی دی چې زمونږ خپې سوری شوی وي، خپې سوری وي، نو مونږ به په خپو پټې تړلې، داسې ژوند تېر شوی، پیاده به روان، کمیسونه د چا نشته، بلکل نشته، د چا صرف لنګ دی د پرتوګ په ځای، چا سپلې نشته. او اته تورې دي، اته تورې په بدر کې مخامخ زر تورې دي، زر تورې دی خو اته تورې، 2 آسونه دي او د دشمن سره 200 آسونه دي. دلته 80 اوښان دي، دشمن سره 900 اوښان دي، او دلته د کجورو ډانګونه دي خو تورې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خپلو صحابو ته وکتل، یا خدای دا خو وږي دي، دا خو بربند دي، دا خو تږي دي. نو هلته یو سپر و عریش ورته وایي، اوس په هغه د یو جومات جوړ دی، سپر کې ودرېده او الله ته یې مخ کړی، سره د دې چې الله ورسره وعده کړې وه د مدد، خو بیا هم ظاهري اسبابو باندې پیغمبر علیه السلام په زړه کې ګبراهټ، هغه څه ورته ویلې کېږي، خامخا ظاهري اسبابو د وجې نه سړي په زړه کې دغه راځي، تردد راځي. په دې کې تردد نه چې د الله په مدد کې تردد دی، هغې باندې خو ایمان یقین محکم دی. اسبابو ته ګوري نو بیا مغه دغه راځي. څه وایي حضور پاک؟ یا الله ما چې دا کوم ملګري روستي دي خدایه اوږي دي، الله نار دي، نار، الله تږي دي، الله بربند دي، ټول بربند دي، بهسر و سامان،
الله ستا د کلمې د اعلا د پاره او د اوچتېدو د پاره دا ما راوستلي میدان ده. یا خدایا که ته دا مړه شو که نه نن دا کسان نو تر قیامته پورې به ستا نوم اغېشتو والا څوک پاتې نشي. داسې نشي کېدی چې دا د مړې وزرې جمدی پاتې شي. بس خبره ختمه شو. الله که دا مړه شو تر قیامته پورې ستا نوم اغېشتو والا به څوک هم پاتې نشي. بیا خدایا دا بربند دي اوږې دي تږي دي او ستا د دین دپاره راغلي. دا دعا یې کول او د سر نه صادر مبارک لاندې پرېوت. حضرت ابوبکر صدیق راغی صادر یې اوچت کړ په سر یې کېښود. حسبک یا رسول الله. بس نو ځان مه کړه چې ونه کړی. او پیغمبر علیه السلام چې څنګه دا وي بس ځان مه کړه نور. او چې څنګه را پاسېده مخ یې رڼا کوله. بیا ابوبکر ته وی خبر شوی وی نه وی الله آیت نازل کړ سیهزم الجمع ویولون الدبر چې دا 314 به ګټه ورکوم باقي به تختی. دغه بې سر و سامانه کې ځکه خو لوی مقام دی د صحابه د بدریینو. او چې کمې فرشتې بدر کې شریک شوې د نورو فرشتو نه هغه لوی مقام لري. بیا د حدیبیې ورپسې چې کوم ډېر غوره دي ورپسې بیا هغه خلک دي چې حدیبیه کې شریک دي. صلح حدیبیه کې هغې یو زبردست 1400 صحابه دي 1400 او په مکه ورځي. د عثمان رضی الله عنه یو لېږه ویلال شاه مذاکرات وکړه د مکې د کافرانو سره. پروپیګنډه راله چې عثمان یې شهید کړ رضی الله عنه. خبره دروغ وه. پروپیګنډه راله نو نبي علیه السلام د یو کیکر د اونې لاندې کېناست. غټ کیکر و غټ ساموره ورته وایي. او صحابه ورته وایي څوک به ما سره لاړ شي چې د عثمان بدل ولو. ټول وی مونږ ځو صاحب. یو راځي بیعت کوي یو راځي بیعت کوي یو راځي لاس په لاس بیعت کوي. اخره کې حضور پاک د خپل لاس اوچت کړ وی دا لاس د عثمان. خپل لاس یادوي الله دا د عثمان او دا زما. که عثمان جمدي وي که نه د هغه د طرف نه ما بیعت وکړه ځان سره. خپل لاس د پیغام. یو صحابي په عثمان سره تنقید غوندې وکړ وی دی بیعت الرضوان کې نو وی ساده سړي ځکه نو چې د هغه د وجې نه بیعت الرضوان شوی دی په مکه کې او د هر چا په خپل لاس د حضور پاک سره بیعت کړی دی او عثمان د پیغمبر په لاس د پیغمبر سره بیعت کړی دی. دا صحابه دي. بیعت شجی 1400 صحابه بیعت وکړو او اخره کې نبی علیہ السلام صلح وکړه. او صحابه صاحب په جوش کې راغله چې الله رسول دا دې څوک صلح کې داسې شرطونه ولګېدل چې هغه په ظاهر کې د مسلمان خلاف. اوس به سخت کال عمره نه کوي واپس پځې ساری به هم دلته حلاله سرونه به دلته خرایې واپس پځې. اوهو خلک به څه وایي. او آینده کال به راځي تورې به هم پتې کو کیبار به نه راوباسې او 3 ورځې به تېروې. او که زمونږ نه څوک کافر درو تقلید او مسلمان شو مونږ له به یې راکوې. او که ستاسو نه څوک مسلمان نه تقلید نه به یې درکو. ظاهر کې شرطونه دومره صحابه په جوش کې رالل چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ودرېد. الله رسوله ته نبی بر حق نه وی ولې نه دا دین په حق نه دی وی ولې نه تا مونږ ته نو ویلي چې عمره به کوو. بلکل مې ویلو. ولې واپس وځو ما تا ته سخت کال ویلو چې سخت کال به کوو او به کوو کنه. وی دې شرطونو کې خو زمونږ ظاهر کې صاحب نقصان دی. وی عمره ما ته چې سا الله وی زاغه کو الله وی جوړه وکړو. لال حضرت ابوبکر صدیق لا جوش کې دی غصه دی. صحابه غصه دی. ابوبکر دا نبی اسلام په حق پیغمبر نه دی. ولې نه دی؟ دا دین اسلام په حق دین نه دی. ولې نه دی؟ مونږ ته د عمرې نو ویلي چې کو به ویلو کنه نو ولې واپس وی تا ته سخت کال ویلو چې سخت کال بزو. اومقه جوابونه ورکړل کوم چې حضور پاک ورکړو. دیو جنا علماء کرام لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې نسبت اتحادي و. دا ډېر مضبوط نسبت دی. د پیر او د مرید منځ کې نسبتونه څلور په ټولو کې مضبوط نسبت ته نسبت اتحادي وي. دا د حضرت ابوبکر صدیق او د حضور پاک حق جواب یې ورکړ. حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه دا خبره نه وي اورېدلې. جوش کې دي صحابو ته وي سرونه خرایې چا سر نه خریم څاروي حلال کې چا څاروي نه حلالول. ډېر پریشان و نبی علیہ السلام. ام سلمې رضی الله عنها خیمې ته لاړ او پریشان وي. الله رسول ولې خفه وي صحابه مې خبره نه مني. څه خبره صاحب وی تاسو ته سرونه او خرای دې چې دوی نه دي. وی صاحب دی پته مې دي چې دې فیصله کې به ترمیم وشي او په مکه به ورشو.
بیعت ته تیره جهاد اغشتی دی او سی واپس کې نو داسې وکړه چې دی په تمه رید که ستا مقصد دی واپس دی ویو وی ورشه خپل سر لاول وخورایه چې صحابه ته وویني بس بیا به پوه شي چې فیصله مضبوطه ده بیا به خبره خامخا مني چې څنګه نبي علیه السلام را بار راوت د خیمې نه نه یې ته ویې راشه زما سر وخورایه سر یې وخوره اوس خپل څاروی حلال کوه چې صحابه وکتل چې اوس خبره مضبوطه را بس فورا بیا هغې سرونه خرېل او څاروي حلال د دغه 1400 صحابو متعلق قرآن حکیم کې الله اعلان کوي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة چې دا کومو خلکو د سره د دې اونې لاندې بیعت وکړه د دې ټولو نه زه خوشحاله یم دا جنتیان دي دې د پاسه به نور زه څه ووایم ټولو کې د لاندې درجې صحابي حضرت وحشي رضی الله عنه دی صحابه ټول د منقبت دي خو درجې پکې شته لکه پیغمبرانو کې درجې شته لاندې درجې والا حضرت وحشي دی د خپل ځان ازادولو دپاره حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی هغه ټوټې ټوټې و د هغه غوښې داسې ټوټې پرتې وې لکه سارمن قربانۍ غوښه چې په سارمن پرتې وي او د پیغمبر علیه السلام تره دی نو سید الشهدا دی چې ویې کتل حیران شو نبي علیه السلام یا خدای پاک ما خو دا د مړو د وجود سره دا خو ما نه دي کړي لکه د ما تر سره چې دي ظالمان وکړي زړه مې غواړي چې دې ښخ نه کړم چې د غوښې مارغانو تختی او د قیامت پر د غوښې د مارغانو د خېټو نه راوځي خو که نه ښخوم بیا به خلک هم شهیدان نه ښخوي وایي چې پیغمبر هم نه دي ښخ کړي وحشي راغی رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناست غلام دی مرایې دی لوی قوم هم نشته لوی خاندان هم نشته او دا جرم هم کړی دی چې څنګه کېناست حضور پاک ته وی انت وحشي وی ته وحشي وی آپ صاحب انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی او خطرناک تپوس دی که داسې وي چې نه خو دروغو کې راځي که وایي چې او دا خو ډېر غټه بېادبي راځي انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی او ته څه وایي قد یا الله رسوله قد كان من الامر ما بلغك قد كان من الامر ما بلغك صاحب چې تا ته کوم خبر رسېدلی دی ټیک دی نور یې ونه چې او وی سب سره راغلی وی ایمان راوړم مسلمان یې وی ته دا طاقت لرلی چې ما نه مخ بل غیب کې چته جهاد د دې ولېږم تا ته ګورم ما ته دغه خپل تر هغه غوښې ټوټې یادېږي غوښې ډېرې راته یادېږي تا ته ګورم زړه مې خفه کېږي اسلام دی قبول هر څه ختم بالکل قبلیږي خو دا طاقت لري وی او صاحب وی ښځه اسلام دی قبول شو د حمزه هغه هر څه درته معاف شو هر څه معاف زه جهاد له هم تکړه سړی وي دا یې لاړم توره یې واغېسته لاړ او هغه د لاس نه خدای یو مضبوط کافر مسیلمة الکذاب چې د پیغمبر یې دعوی کړې وه هغه د هغه د لاسه مردار شو زه وی کار وشو وی کار وشو وی که یو خوا کافرم او په هغې حالت کې زما د لاس نه یو عظیم الشان شخصیت شهید شوی دی خو چې مسلمان شوم د لاسه مې د پیغمبر یو لوی دشمن مردار شو دغه وحشي چې په صحابو کې د لاندې مرتبې خاوند دی د امت په دې خبره اجماع ده اتفاق دی که دا ټول عالمان او نیکان او صالحان او بزرگان او د حدیث او استادان او تفسیر دا ټول یو ځای کې دا ټول قسم دی که د خدای په نزد د وحشي رضی الله عنه د خپې ګرد ته مرسېږي ولې صحابي دی په دغه سینو یې د پیغمبر علیه السلام نه تورې تنبولې دي په دغه لاسونو د پیغمبر علیه السلام نه غشي تنبولې دي بچي ته قربان کړي دي ښځه راله ښځه زنانه او حضور پاک جهاد لته وی صاحب ټوله شپه نه جړلې دي ولې وی ته جهاد لځې او زما د خاندان څوک شته نه چې د سره ولېږم ولې څوک ستا نشته پلار مې سره پلانکي جهاد کې شهید شوی دی خاوند مې پلانکي کې شهید شوی دی زوی مې پلانکي کې شهید شوی دی ورور مې پلانکي کې شهید شوی دی څوک شته نه چې د سره ولېږم غلی شو نبي علیه السلام یو ماشوم بچی وي دا مې راوړی دا ځان سره یوسه په دسو حکم دیو خبر هم نشي کولی پی خوري ستا وی دا یو صحابي له ورکه که په تاسو غزار کوي ډال غوندې به ورته دا مخکې نیسي دی دې مړ شي خو چې ته بچ شې ووایه که نه رښتیا ووایه د دنیا بل څوک به داسې وکړي پیدا کړي څوک که نه صحابو چې څه کړي ښځو چې څه کړي دي ماشومانو چې څه کړي دي قسم په خدای واړه ماشومان به تل جهاد لوي نه مزه ته عمر کم دی وی صاحب هغه پلانکې چې دې پرېښوده
اخو زمانه تکله نه دی په کبډي راوله که مې رو پرده مام پرېږده که یې رو پرده بیا نه داسې شوق ښځې قربان کړي بچي قربان کړل مالونه یې قربان کړل پلاران یې قربان کړل لونه یې قربان کړل دا ست صحابه مقام ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا تسبوا اصحابی اے خلقو زما صحابو ته کنزل مکوئ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کی ما بلغ مد احدهم د هغې چټاکې او نیم پاو ته هم نه رسېږي الله الله فی اصحابی خدای نه ویریږئ الله څومره عجیبه الفاظ خدای نه ویریږئ خدای نه ویریږئ او زما ملګرو ته بد رد مه وایئ فمن احبه که چا دوی سره مینه وکړه ما د وجې ورسره وکړه زه خوښ یم نو زما ملګري خوښ دي که چا دوی سره بغض وکړه ما د وجې نه وکړه ځکه زه بدي شم ځکه زما ملګري بدي شي یو خبره به ستا ذهن کې راځي لکه دوی چې یو بل سره باید صحابو سره اختلافات راغلي دي نو چې اختلاف راغی زما پکې څه دي د پلار او د تره چې جګړه راشي نو هوښیار زوی دا دی چې د پلار مدد به کوي تره به د ګیري نه نیسي او که هوښیار زوی به تره او پلار ته په یو نظر ګوري په یو نظر به ګوري بابا ته دا مې تره دی خو ستا ورور دی سبا به یو یې زما سره تا ته یو نه خیرنېږي یو به یې خو که زه تا سره ملګری شم او دا تره مې ووو نو ما ته به یې ټول عمر له خیرنې دا هوښیار دی پلار زوی له ډب ورکوي هم دې ورته مخ نیسي او که تره ورکوي هم دې ورته مخ نیسي خیر دی دا مې پلار دی پروا نشته په بدو به نه اړئ صحابه چې دي ټول خپل منځ کې ګلونه دي چې څه کوي به ماله څه کاري چې زه پکې بدې وویم یو مثال به درکړم قرآن شریف دلته په تاخ کې پروت دی که د هغې د پاسه بل قرآن کې دی بې ادبي ده نه او که د هغې د پاسه بل قرآن کې خود بې ادبي ده او که د پاسه بل کتاب کې خود بې ادبي ده هغه صحابه د هغې پیش او کارې پیش دی کې مونږ څه خبرې نه کوو خو مونږ به د صحابه احترام به کوو قدر به کوو عزت به کوو د صحابه کرام علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زمونږ د دې کلي یوازې نه د دې ټول بر صغیر پاکوهن لوی عالم بر صغیر پاکوهن لوی عالم علامه دارالعلوم دیوبند کې شیخ التفسیر یو دلته چا تپوس وکړو وی حضرت علي صاحب په حق او که حضرت معاویه صاحب هغه ورته وی انا لله و انا الیه راجعون ظالمه دا دې شو وی ما نه د جج جوړ کړه جج فیصله په ما کې فیصله چې څوک یې هغه ته جج وایي او حضرت علي او حضرت معاویه دې راته یو مدعي کو بل دې راته مدعا علیه که د عدالت په کوټه کې دې راته ودرول زه دومره لوی سړی یم چې زه به د هغې منځ کې فیصلې کوم چې کوم په حقه دی روغې که لیونې نو صحابو کې به ګوتې نه وه بس ټول صحابه زمونږ جلیل القدر استی دي دغه دین مونږ ته د حضور پاک نه غیره رسولی دی که دا مونږ هم قرآن وایو مونږ پیغمبر علیه السلام په خپله نه دي لیدلی تاسو طالبانو ویلي عالمانو ته د هغې استادان هغې ته د هغې استادان هغې ته صحابه وو دا ورپسې او که دا مبارک احادیث دي مونږ ته خپلو استادان هغې ته خپلو هغې ته خپلو هغې ته خپلو دا ورپسې هغې ته صحابه وو صحابه و نبي علیه السلام قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس منافقانو تبا صحابه وی قرآن شریف کې الله فرمایي منافقانو ته به ویلی شو اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس دې صحابو چې څنګه ایمان راوړی دی دقسې مسلمانان شه ګوره نمونه خلک ښی که نه ښی که ته ورغلې دوکاندار له او دوکاندار ته دې وي چې ماله به د فلانکي میل کپړه راکې او رنګ به شینې او دا به د اوړي کپړی نو هغې کې به 20 قسمه وی چې خدای شین رنگ دی او د پلانکی میل ده او نری ده نو دا خو دام ده او دام ده او دام ده شین رنگ کې هم 100 قسمونه نری کې هم 100 قسمونه او د هغه میل کپړه کې هم 100 قسمونه ممکن نه ده چې تا خپل مقصد ته ورسېږې خو که تا ځان سره نمونه وړې ده چې داسې راکه نو په اسانه به درته ووایي چې یا را سره شته واخله او یا نشته بل دوکاندار نه واخله دقه رنګې زما رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ د ټولو صحابو دپاره نمونه ده او بیا د نبی علیه السلام نه پس د امت دپاره صحابه کرام نمونې دي آمنو ایمان راوړی ایمان څه شی دی آمنتو بالله ورته ښایه یاره عملي نمونه راته وښایه د چا په شان ایمان راوړو کما آمن الناس صحابو ته وګورئ چې د دوی څنګه ایمان و اقص ایمان راوړی دی ورته نمونه وښوله اوس قصه اسانه شوه
دی صحابی تا گور نو دا سنگ عقیده دا لکا عمل دی سنگ دی، من دی سنگ دی، روجه دی سنگ دا، او اخلاق دی سنگ دی، بس اقا سی دا تا سر زان برابرهم. ولی ځکه صحابی ځان د پیغمبر علیہ السلام سره برابر کړی. رونو دا خبر خلاصه زما دا ده چې صحابه ډېر مقدس خلق دی. لوی صحابه په امت کې د صحابو نه بهترین خلق بل څوک نه تیر شوی، دا اجماعي خبره ده. د ټولو نه د لوی درجه خاون صحابي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. پیغمبر علیہ السلام لومبی د دنو مخلب کینا کینا خبره وره چغه مو د ټولو نه لومبی چې په امت کې د لوی درجه خاوند په صحابو کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. دا د نبی علیہ السلام مبارک نږدې مرګریم دی او په پیغمبر علیہ السلام باندې په بالغانو سړو کې لومبی د ایمان هم راوړی دی. او د حضور پاک څخرمو کوم چې د نبی علیہ السلام کشره بیبي وه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، او د حضور پاک سره غیر اختیاري محبت او مینه ډېره وه، د هغې پلار او د پیغمبر علیہ السلام د هجرت مرګرې او د حضور پاک د غار مرګرې. او چې نبی علیہ السلام یې لومبی نوم اخلي د داخلي ابو بکر فی الجنه، لومبی نوم اخلي. دیم نمبر د لوی مرتبه خاون حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی. پیغمبر علیہ السلام چې دویم نوم اخلي د داخلي ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه. دریم نمبر نوم ورپسې د حضرت عثمان رضی الله عنه دی. او څلورم نمبر نوم ورپسې د حضرت علی رضی الله عنه اخلي. ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه. او بیا نور کسان دي، شپږ کسان دا عشره مبشره ورته ویل کېږي. نبی علیہ السلام په یو مجلس کې د دې نوم اخیستی دی، ځکه ورته عشره مبشره وایي. صحابه ټول د جنت زیری پې شوی دی په ټولو، خو دا په یو مجلس کې نبی علیہ السلام د لسو صحابو نومونه اخیستی دي. حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت طلحه رضی الله عنه، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه، او یو څو اکابر صحابه ورسره نور. او دی پسې بیا نور څوک دي، دی پسې هغه خلک دي چې بدر کې شریک شوي دي، بدریې د بدر صحابه. دا د ډېر لوی مرتبې خاوندان دي. صرف د یو څو تاسو د نمونې دپاره وایم. حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل حضور پاک جمعات ته را روانو، خی طرف ته ورسره حضرت ابوبکر صدیق او ګس طرف ته ورسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما. نو دا خی طرف باندې حضرت ابوبکر ونیو او په ګس لاس حضرت عمر ونیو. او صحابو ته څه وایي؟ ور پیشنګویي ورکوي، وی هاکذا نبعث یوم القیامت، وی قیامت پر ورځ موږ د قبرونو نه دقسې پاسو. یو پیشنګویي شو، دا یو به مې ښي طرف ته دا بل به مې ګس طرف ته. دا څومره لویه خبره د صحابو دپاره. بی بی عایشې صدیقې خوب لیدی، نو پلار ته وی حضرت ابوبکر صدیق ته، وی بابا یو خوب مې ولید. بچې څنګه خوب دی ولید؟ وی یو سپومۍ مې ولیده اوچته شوه، د اسمان دې نیمې ته ورسېدله، او چې د اسمان دې میسته شوه نو ډېره زیاته رڼا وکړه، ټول دنیا پې روښانه شوه. او بیا هغه سپومۍ راتله د ما په دې غېږ کې را پرېوته. بابا بیا مې بله سپومۍ ولیده، هم دقسې اوچته شوه، هغې هم ښه پوره رڼا وکړه او دې غېږ کې مې را پرېوته. بابا ما بیا مې درېیمه سپومۍ ولیده، هم دقسې اوچته شوه، د اسمان دې منځ ته ورسېده او بیا مې دې غېږ کې را پرېوته. د دې څه خوب تعبیر څه دی؟ هغه ورته اډو غږ ونه کړ، شب پاتې شو. خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او د عایشې بیبي په کوټه کې دفن شو، نو ورته څه وایي؟ وی بچې، وی هذه احد اقمارک، وی دا د هغه یوه سپومۍ وه چې ستا کوټه کې دفن شو. او وی سترل وی نورې به مو وینې دوه، اب هم درته معلومې شي. نورې څوک وی؟ یو حضرت ابوبکر صدیق او یو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم. څومره لویه خبره. یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو باغ کې ناست، یو صحابي وی ما وی چې راشه نن به دا سعادت حاصلوم چې د پیغمبر علیه السلام خادمی به کوم، دربان به یم د هغه په دروازه به ولاړ.
وی زه دروازه باندې ودرېدم، وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی، دروازه والا. وی میں چې څوک یې؟ وی ابوبکر ور لرکا. وی ما وی علی رستک، په اطمینان په قلار ودرېږه، استأذن تال اجازت غواړم د نبی علیہ السلام. ورلم حضور پاک ته مې وی د الله رسول ابوبکر اجازت غواړي. وی اجازت هم ولا ورکو د جنت زیر هم ولا ورکا. ما ول اجازت هم ورکو د جنت زیر هم ورکا. وی چې را دننه شو لږ ساعت بیا پس ور وډبېده. اواز مې ورکړه څوک یې؟ وی عمر یم. وی ما ودرېږه په قلا، اجازت تله غواړم. حضور پاک ته مې عرض وکړه الله رسول عمر اجازت غواړي. وی اجازت هم ولا ورکا او د جنت زیر هم ولا ورکا. اجازت پې ورکا او د جنت زیر هم ورکا. وی لږ ساعت پس دوی رالل. حضرت ابوبکر د کوی په غاړه کې داسې یو جور غوندې ځای وي، دا برقه پکې ږدي، پخوا په کویانو کې به داسې نبی علیہ السلام د کوی په هغه قف کې په هغه غاړه کې یو طرف ته کېناست، ابوبکر صدیق ته یو خوا کېناست، عمر ته بل خوا کېناست رضی الله عنهما. ځای ډک شو. وی دی کې بیا ور وډبېد. چې ور وډبېد مې څوک یې؟ وی عثمان یم. ور لرکه ما ودرېږه اجازت تله غواړم. رالم حضور پاک ته مې وی د الله رسول عثمان اجازت غواړي. وی اجازت هم ورکه د جنت زیر هم ورکه، خو سره د شهادت نه، د شهادت زیر هم ولا ورکه. وی هغه ته مې د جنت زیر هم ورکه، اجازت مې ورکه او د شهادت زیر مې ورکه. وی الله المستعان، الله نه به مدد غواړم. وی چې راغی هغه غاړه ډکه وه، نو د کوی بلکل هغې ته مخامخ په کوی کې مخامخ ورته بل طرف ته کېناست. دا راوي وی مې یو خپل اندازه واغشته چې حضور پاک او دا دوه صحابه په هغه کوی په هغه یو غاړه کې کېناستل، ډکه شوه، نور ځای خو پکې نشته. عثمان ورته مخامخ کېناست. د دې دا معلومات دي چې دا دواړه صحابه به نبي علیه السلام سره په یو کوټه کې ښخېږي او عثمان به ورته مخامخ په مقبره کې ښخېږي. همغسې وشوه. څومره مبارک خلک چې د پیغمبر مونږ که ډېر عبادت مونږ او ډېر ذکر و اسکار مو او مونږ ډېرې روجې مو نیسو او ډېرې صدقې مو کو او د دنیا نیکۍ مو کو، د جنت ګرنټي شته؟ نشته. هېڅ پته نشته. جنت ته به لاړ شو که جنت ته به لاړ نه شو، دا یو الله ته پته. د خاتمې پته چا ته ده لږ؟ حضور پاک فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزل یو لیش. دا یو لیش مزل څه شی دی؟ نیم قدم هم نه دی، لیکن داسې کار به تیو شي چې دی به د ایمان نه خلاص شي او د دقه جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. قسم دی ویرېږم یا خدای رحم را باندې وکړي. او ډېر کله ته به د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش مزلي، یو لیش معمولي غوندې دقه غواړه، نیم قدم نه هم لږ دی. داسې کار به تیو شي چې د دوزخ په ځای به جنت ته لاړ شي، دی به مسلمان شي، خدای به جنت ته بولي. د دواړو مثال دله درکړو. په دمشق کې یو جامع مسجد کې یو سړی اذانونه به وي، مؤذن. نو هغه لوی جومات و ده چې به اذان وي، د منارې سر ته به ختم. اوس خو لوډ سپیکرې دي، هغه زمانه کې لوډ سپیکرې نه وي، سر ته به وخته او بانګ به وي. نو زمونږ د دین مسله داسې ده که یو سړی بره په مناره کې په کوټه کې دننه بانګ وی، نو حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره د منارې د کړکۍ نه سر بار رستی شي. خیر دی که د قبلې نه مخ د حی علی الصلاة کې بل طرف ته شو چې خلکو ته آواز ورسي، یا حی علی الفلاح دپاره اخوا شو کړکۍ نه سر وایسته چې خلکو ته آواز ورسي. بوډا سپینګیری سړی دی مشر، ټول عمر یې بانګونه ویلي دي. بانګ ورې ډېر لوی عمل دی رونو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے وی چې چا اوه کاله بانګونه وي، من اذن 7 سنین محتسبا، اوه کاله بانګونه وي خو صرف د الله د رضا دپاره. د بانګي کار خو همدقې چې ما نه الله رضا شي، د ریا دپاره نه کوي، یا منافق نه دی چې د څه مقصد دپاره یې کوي، خالص د الله د رضا دپاره اوه کاله بانګونه وي. کتب الله له براءة من النار، دی به خدای د اور نه بري کي. خلق منستنا بلی د یو مؤذن بانگی پا بانگ چې څومره خلق منزل رالل، د دې منځګزارو چې څومره ثواب کیږي دومره ثواب د دې بانگی مو سره کیږي.
او نبی علیہ السلام مو ته دعا کړې ده اللهم ارشد الائمه او واغفر للمؤذنین، خدایا امامان چې خلکو ته منځونه کوي دي ته نیغې لارې برابر کې، قوم ورپسې روان دي چې دي په نیغه لارې چې قوم هم په نیغه لار کې. واغفر للمؤذنین، او خدای چې څوک بانګونه وایي دا وبخي. دا دعا ورته نبی علیہ السلام کړې ده مؤذنینو له. او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي د ده دا اواز چې څومره کاڼي بوټي اوري قیامت په ورځ به له د الله په دربار کې ګوی کوي. څومره لویه خبره شوه. دا اوس بوډا سپینګیری دی، دا 80 کاله 50 کاله او یا کاله د بانګونه وي، یو شان ریګولر بنارې تخیج یو بانګونه وي. و یو ځل چې بانګ وي چې حی علی الفلاح پسې سنګ د کړکۍ نه مخ وویسته، نو په دې جومات خوا کې د یو یهودي کور و، هلته عیسایان هم اوسېدل او یهودیان هم اوسېدل. نو د یهودي کور کې یو جینۍ باندې نظر پرېوت. چې په جینۍ نظر پرېوته نو د سړي پړه کې ورته وسوسه پیدا شو، عشق پیدا شو. بانګ یې چې سنګ خلاص کړ نو جینۍ له دعوت ورکړ، وی داسې کار دی جینۍ زما ډېره زیاته خوښه، مهرباني وکړه ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته وی خدای ته وګوره، ما ته وګوره او ځان ته وګوره، زه بوډا سړی زما د نیکه په ځای زه د نوسۍ په ځای روغې که لیونې. وی نه دا خو په شریعت کې څه منع نه دي که سړی د ډېر عمر یو جینۍ د لږ عمر، بیا خو مسله مونږ راوباسو که دا خو شریعت کې څه منع نه دي. ټیک ته منع خو نه دي، خو د دواړو عمرونو ته لږ ګوره، سبا جون یو بل سره ښه تېرېږي او که نه تېرېږي، او سړی د ښځې حقوق پوره کولی شي که نه شي پوره کولی. خیر دی ورته وایي شریعت کې خو دا څه منع نه دی. او ورته وایي شریعت کې منع څه کې بابا ته ځان ته وګوره خدای ته وګوره. وی ګوره ښځه څه غواړي؟ مال غواړي، کور غواړي، پیسې غواړي، جامې غواړي، چې څه وی زه درکوم. مال غواړي، کور غواړي، ما سره هر څه شته، خو ته مهرباني وکړه بس زما زړه کې ستا سره محبت پیدا شو او جیس کار به وکړو ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته وایي چې زه یهودڼ یم، یهودي لور یم، او ته مؤذن بانګونه وې، ستا جدا اسلام، ستا دین اسلام او زما یهودیت، نو زما او ستا څنګه نکاح کېږي؟ دی ورته وایي شریعت کې زموږ جیز دی. یو مسلمان سړی یهودڼې سره او یا عیسایانې سره نکاح کولی شي؟ دې کې څه دي؟ یاره وایي ستا په شریعت کې جیز دي، خو زما ضمیر ماله د اجازت نه راکوي چې د تا سره نکاح وکړم، ځکه نکاح کوم یهودي سره وکړم، نه کوم د سره نکاح. بانګي بابا ورته بیا د خدای روی نه اچوي چې خدای دپاره پیسې غواړي، مهر غواړي، کالي غواړي، سره غواړي، سپین چې ته سوی خولې نه وباسه ادله زه برابروم، خو ما سره مهرباني وکړه نکاح وکړو، په شریعت کې جیز دي. جینۍ چې پرې نه پرېښود جینۍ ورته څه وایي؟ یهودانه وه په خپل دین کلکه وه، داسې نه وه لکه زمونږ په شان ته چې د 10 روپو دپاره خپل مذهب بیا پرېږدو او د 20 روپو دپاره خپل دین بیا پرېږدو، د 10 روپو دپاره خپل پیغمبر پرېږدو، داسې نه وه. او ورته څه وایي؟ وایي داسې کار دی، لو خو مې نه غواړي، خو ده چې ته دومره په ما عاشق یې او ما سره دې مینه ده، واده در سره کوم، او په یو شرط. هله شابه ښځې زر وایه څه چې غواړم، نه نه پیسې نه غواړم، نه د نه پیسې غواړم، نه د نه کالي غواړم، نه د له مال او دولت غواړم، نه سره زر غواړم، نه کور غواړم، بس یهودي شه زما په دین شه راځه، یهودي شه اسلام دې پرېږده، راځه بس نن راځه، اوس زه چې ځو زمونږ ملا صاحب له اوس ته سره نکاح تړم، اوس نه دې ښه دی، زه جمې نه پرېږدې، نه پلار سره مشوره او نه مور سره مشوره، خو راځه نور اسم نه خو که زه دې خوښ یم، راځه اوس په دې پته ولګي چې زه دې خوښ یم او کا سره ګپ شپ لګې، راځه بالکل. وی ګوره ښځې دا دین اسلام را باندې مه پرېږده. ما 80 کاله او یا کاله بانګونه وې، منځونه او روژې، داسې وکړم چې دا دین پرېږدم او باقي کې ته نور څه غواړې هغه دله در کوم. وی اسم نه غواړم، دقه شی غواړم او جذباتي فیصله هم نه کوم، بس زه چې ته دونه مهرباني کوې چې زما دین ته راځې، زم تا قرباني کوم چې تا سره نکاح، زما دین له راځې ته یهودي کېږي او زما دین کې یو کس زیاتېږي، بس زه دا دې لپاره دا قرباني ورکوم تا سره نکاح کوم. او که دا نی نو بابا مهرباني وکړه سر دی خوښه او بده خبره ده، پردو ښځو سره خبرې مه کوم. جینۍ نظرثاني وکړه په دې خبرو، ما کړې ده پې نظرثاني. وی ښه که یهودي شمه نو څه مطلب چې زما سره واده کې بس اوس راځه، بس اوس په دا ساعت د سره نکاح کوم موضوع. وی ښځه واوره زما خبره ده، ستا اسلام مې پرېښود او یهودي شو. خو په ډېره خوشحالۍ او سره روان دی چې ځه
په یو ټکي ښځه وشوه بې کالو چې په پوړو را کوزېده د هغه بره منارې نه ټس چې خپې وښویده او ځمکې ته سرده لاندې را خطا شو دقه سټ یې ولګېده او لاندې پرېوته مردار شو مړ شو او دا مرګ د ده مقرر و خامخا به مړه کېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا له کوم وخت مقرر دی هغې نه نه سکنډ مخکې کېدی چې نه وروستو کېدی شي دغه شک او شبهه نشته دا خو د قرآن وینا ده د یوازې د نبي علیه السلام نه د قرآن وینا دغه د مرګ و چې دی بره دقه ټیم دا پوړی نه پخویږي لاندې به غورځېږي سټ پې ماتېږي او دی به مري نیم رښتیا ووایې یو لیش مزلو که نو جنت ته یو لیش ولې څونه عمر یې بانګونه وویل څومره خلک د ده په اواز جومات ته راغلل او څومره خلکو د ده په اواز باندې لبیک یو جومات کې منځونه وکړل نو که دا یهودي شوی نه و په خپل دین پاتې وی هم به مړ کېده نو جنت ته روانو نو یو لیش مخکې داسې کار ته وشو چې اسلام ختم یهودیت راغی د جنت په ځای کم طرف ته لاړ ډېر احتیاط وکوئ وروڼو شیطان زموږ ډېر خطرناک دشمن دی ډېر زیات محنت کوي په سړي دې سړي ته مال ور مخکې کي د مال دپاره پې د دنیا ګناهونه کوي دې سړي ته د دنیا حسن ور مخکې کي دې سړي ته د دنیا لالچ ور مخکې کي او په ده سترګې توري بیا نه بیا په پلار دی او نه په مور دی نه په استاد دی او نه په مقتدي دی نه په خان دی او نه په غریب دی نه په ګاونډي دی او نه په پردي دی بس چې دا پیسې وګټم په کومه طریقه وګټم هلکه وبګټې پیسه کم خوا به ځې حساب کتاب ځای شته که نشته مرګ شته او که نشته شیطان انختی دی موږ پسې په څه طریقه باندې بس مسلمان ګمراه کوي او مسلمان بربادوي نو حضور پاک فرمایي چې یو لیش مزل به ستا او د جنت په منځ کې داسې کار به دنه وشي چې جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي دا مثال او دویم وره وایي د بعض انسان او د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي او داسې کار به تېر شي چې دوزخ په ځای به پاتې شي او جنت ته به لاړ شي نبي علیه السلام یو صحابي یو کس راغی یو جهاد کې چې راغی د الله رسوله د خو کافر یم مسلمانېږم څه به کوم مسلمان شو نو بس دغه صحابه لګیا دي جهاد کوي ته به مو کې وایي که جهاد مې وکړم مخ په مخ او مړ شم بیا به څه کېږي وایي جنت ته به ځې وایي ښه که زه مړ شم جنت ته به ځم وایي او وایي ښه کلمه راته ښایه کلمې شهادت وایي الله مسلمان کړ او چې مسلمان یې که توره یې واغېشته یو څو قدمه نوتلې چې شهید شو ګوره دغه ولا مقرره وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی هغه سړی درته وښیم چې نه یې مونځ وکړ نه یې روژه ونیوله نه یې زکات ورکړو نه یې صدقه ورکړو نه یې د دین څخه کار وکړو او خدای پاک جنت ته ورسو دا وګورئ دا هغه سړی مرګ خو یې مقرر و که کلمې نه وه ویلې همدقه ځای به په دغه توره مړ کېده لازمن به مړ کېده نو کوم خوا به ته دوزخ ته کلمې وې خدای جنت ته بوځي خبره مې دې پورې کوله چې موږ ته زموږ د جنت او د دوزخ ګارنټي شته نشته څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي الله نه به دا سوال کوو د جمعې مبارکه ورځ ده چې الله زموږ خاتمه بیل ایمان کړو الله دې ایمان نصیب کړي او که زموږ په تقدیر کې څه غلط لیکل شوي د دوزخ لیکل شوي او د قبر عذاب لیکل شوي نو خدای په دې قادر تقدیر بدلولی شي الله یې زموږ هغه تقدیر بدل کړي الله دې موږ جنتیان جوړ کړي نو به د خدای نه سوال یاره امید به ساتو امید به دا ساتو دا به نیک ګماني چې موږ له خدای عظیم پیغمبر راکړه د هغه امتیان یې جوړ قرآن غوندې عظیم کتاب یې راکړه مسلمانانو وطن کې پیدا کړو مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو انشاءالله چې خدای به رحم کوي یاره به هم ساتو هېڅ پته نه لګي دشمن هم ډېر خطرناک دی خطرناک دشمن دی یاره به هم ساتو کبر به نه کو لویي به نه کو عاجزي به کو خدای پاک پې خوشحالېږي خبره مې دې پورې کوله چې د جنت ګارنټي چا سره نشته لیکن د حضرت ابوبکر صدیق دپاره په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه حضرت عمر فاروق له په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه حضرت عثمان رضی الله عنه له په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه حضرت علی رضی الله عنه له په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه حضرت حسن او حسین له په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه داسې ګارنټي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه زمان وسی حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سردارانی دا نه چې جنت ته به یوازې دي ځوانانو سرداران لور لا بی بی فاطمه لا د جنت ګارنټي ملو شوه فاطمه سیدة نساء اهل الجنه د جنتیانو د ښځو سرداره به
داسې نه چې ګنې عام ګوټ کې به په جنت کې ناستی، نه جنتیانو سرداره به. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی وګورئ. اوهو یو ځل راغی نو بیبي ورته بستره برابر کړې. څه بستره وه؟ دا ټاټ نی، دا سوتلی او یا د دې کپړې ده. پخوا به د سکولونو کې به دا ماشومان مونږ چې دویم دریم جومات کې وو نو په دې به کېناستېدو، په دې ټاټونو. نرۍ غوندې څادر دی دا. نو هغه څادر به یې وله برخ کړی و چې نبي علیه السلام پې سملي چې خوږېږي نه لږ نرمي. څادر برغ دی. نو چې کور ته یو ځل راغی نو څادر یې ورته څلور برغه کړی و. په نیمه چې رامات کې نو دوه شي که نه، او چې بیا رامات کې نو څلور شي که نه، څلور برغه کړی و. نو چې نبي علیه السلام پې سم لاسته نو بیبي ته وایي زما دا بستر خو نن بدل نو. وی صاحب همغه بستر دی خو لږ کلک و نو مونږ دله یو برغ بیا رامات کو چې لږ نرم شي. وی واپس یې زوړ حال ته واچوه. وی لږ نرم و نو مال یې خوب راوسته نو د عبادت نه مې وباسي. مونږ وایو چې یو پومني چې دوی، چې دوه نه وي چې درې وي، چې بړستن نی کمبلي، کمبل نه ښه اعلی کمبل. او هر څه زه ځان د ټولو نه مخکې یادوم ښه بهترینه ګدی وي چې زه پې کښېنم چې خوب پې راشي. او که لږ یو بوټی کمزوري وي نو خوب به نه راځي. داسې ده که نه ده؟ بستر ښه اعلی پوس کم چې خوب راشي، او کمبل ښه اعلی واچوم چې خوب نه خراب نشي. پیغمبر وی کمزورې که چې خوب در نشي، چې دې میاس کې پکې لږ راپاسئ چې الله یاد کړي. بی بی عایشه صدیقه فرمایي د شپې به ولاړو الله ته به یې جړل. ګوره څومره لوی پیغمبر، څومره لوی شان لري. په خپله فرمایي شفاعتي لاهل الکبائر من امتي. مدینې منورې ته مو الله بوځه نو چې سړی سلام لذي نو دا حدیث په جنګله دی خوا لیکلی دی. محراب سره نږدې یو جنګله ده د زیړو، په هغې دا لیکلی دی شفاعتي لاهل الکبائر من امتي، چې زه به د خپل امت چې کم غټو ګناهونو والا دي د هغې سفارش به کوم. دومره لوی شخصیت. لیکن بی بی عایشه صدیقه فرمایي چې کله به د شپه شوه نو الله ته به ودرېده نو جړل به. نو څونه وجړل الله ته؟ څنګه به وجړل؟ لجوفه عزیز کعزیز المرجل. وی دې سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي. او حتی تورمت قدماه، دا خپې مبارکې به وپړسېدې. داسې به خدای پاک ته جړل. دا زاری ده، ورته پته ده چې زما په دې زاری عبادت دی. خدای ته جړا عبادت دی، د شپې ودرېدل عبادت دی. ورته پته ده چې زما په دې عبادت زما الله خوشحالېږي. ورونو عبادت کوي او عبادت باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي. او عبادت یوازې دا نه یو سړی دی هغه به هغه وخت سره مانځه ته طبیعت برابر سړی به یا بل څه وجه به خو خدا ده چې سړی لمونځ وکړي، خو خدا ده چې سړی صدقه ورکړي. مالی عبادت ډېر لوی شی دی، ډېر لویه ګټه ده پکې. بدني عبادت ډېر لوی شی دی، خو که تا صرف دا مو چې سبحان الله دا عبادت دی، الحمدلله دا عبادت دی، الله اکبر دا عبادت دی. ام المؤمنین ناس سره او دغه ورسره دي کاڼي ورسره دي او په هغې تسبیحات وایي. نبي علیه السلام چې ته نو دا دقسې په هغه کاڼو باندې تسبیحات یې وایي. نو چې واپس راغی د جومات نه نو ام المؤمنین نه تپوس کوي مسلمانانو مور نه، وی ته همغسې ناسته وې چې زه در نه تلم واپس رالمه؟ وی همغسې ناسته یم. وی یو څو څلور خبرې درته نه ښیم هغه ووایه نو د دې نه به دله خدای په زیات ثواب درکړي. الله رسوله وښایه. نو څه وی ورته؟ وی داسې ووایه عرشه ورضا نفسه ومداد کلماته سبحان الله عدد خلقه. یا الله تعالی دا دومره سبحان الله ویم چې ستا مخلوق څومره دی. او دومره ویم رضا نفسه چې خدای ستا زړه پسې خوشحالېږي، ته پسې خوشحالېږي. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله عدد خلقه
وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته والله اکبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. دا وایا نو چې دا زه اوتم او تا په تسبیح شروع کړې ده واپس رالم څومره ناسته وي ډېر ساعت ته تېر کړ دې نه بدله خدای زیات ثواب درکړي. دا ټولو کې ثواب که ته ډوډۍ خورې او ته بسم الله الرحمن الرحیم د عبادت شو، که تا نوړی اوچته کړه او تا وي الحمدلله د عبادت شو، که ته کور ته ننوتې او په بیبي سلام واچو السلام علیکم د عبادت شو. بیبي دې غلطي کړې او تعالی قار درغې غصه او فوراً دې غصه ختمه کړه دا مې عبادت شو. نوکر دې غلطي وکړه او تعالی غصه درغې چې څپېړه ترې وباسم او غصه دې بنده کړه دا مې عبادت شو. یو مسلمان دې په لاره ځي لار ورته نه ده معلومه لار دې ورته وښوله دا مې عبادت شو. یو بوډا دې مټه ونیو جومات ته دې بوته دا مې عبادت شو. جومات ته ننوتې به مسلمانانو سلام واچو دا مې عبادت شو. کور دې بیبي سره د کور خدمت وکړه د کور کار راوړه ټیپر د سره سپین کم دا مې عبادت شو. اور د تبل کم دا مې عبادت شو. ور عبادت دا ډېر الله په اسانه مونږ راضي کولی شو خو که مونږ یو پوټې الله طرف ته توجه ورکړه. مونږ نن چې څومره توجه خفه کېږی ما موبایل له ورکړې ده دونه توجه مونږ خدای له نه ده ورکړې. کشر کول چې څومره دا نوجوان طبقه دا د موبایل د وجې نه تباه و برباد دی. ټول ورځ په موبایل باندې ګیمونه کوه، ټول ورځ په موبایل باندې میسیجونه لېږه او ټول ورځ په موبایل باندې فلمونه ګوره او ټول ورځ په موبایل باندې انټرنیټونه کوه. سپې جوړ سو شو ګناه کې مبتلا. سترګې خدای دې له نه دي پیدا کړی چې دا مونږ پې څه کوو. غوږونه الله دې له نه دي پیدا کړی چې دا مونږ پې څه اورو. او دا جبه خدای دې له نه ده پیدا کړی چې دا مونږ پې څه ګندګیری وایو. دا خدای د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. دا ټول اندامونه د الله په عبادت کې مصروف کړه. خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه لوی بزرگ دی وفات شو. یې د زمانې بزرگ نو چې وفات شو نو دنیا خلق جنازې ته راغلل. چې د نیکانو خلقو جنازو له خلق ځي نو ډېر خلق راغلل میدان ډک دی. یو سړی پاسېد هغه وی صاحب زه د خواجه صاحب مرید یم او ما ته یې وصیت کړی دی وی چې زما جنازه به هغه سړی کوي چې څلور صفت یې پکې. نو که چا کې مهرباني وکړي دا څلور صفتونه یي نو هغه راشئ د خواجه صاحب جنازه وکړئ او که دا په چاکیني ګورې دا مړی به دقسې پروت وي. څلورو صفتونو کې یو صفت دا دی ګوره اوس غوږ ورته کېده. یو صفت په څلورو صفتونو کې دا دی چې دنه به تهجد نه قضا شوی. دا یو صفت په خپل ژوند کې. دویم صفت پکې دا دی چې د مازدیګر نه مخکې څلور رکعته مستحب دي فرض نه دي او نه سنت مؤکد دي دا به همیشه کړي. او دریم صفت دا چې په ژوند کې به د تکبیر اولا تکبیر تحریمه نه فوت شوی. او څلورم چې په ژوند کې به په چا غلط نظر نه لګولی. زه اوس راشه پې نو ډېر خلک نیکان هم دي چا وي چې مونږ نه خو تهجد کله کله سړی ناجوړ شي ستړی وي ناوخته ودی شي. چا وي ښه نو د مازدیګر هغه څلور نفل خو کله سړي باندې کار غلبه شي چې راشي لمانځه له ورسي. چا وي نو تکبیر تحریمه خو ما نه کله رکعت هم تللی دی. نو چا وی چې داسې غلط نظر خو خامخا د انسان نه کله وشي. بس ټول چې څومره مجلس و ټول خاموش. سړي بیا وایي چې ما ته د حضرت صاحب وصیت دی چې دا څلور صفته پکې وي زما جنازه به کوي او چې دا څلور صفتونو کې پکې یو هم کمي نه به کوي. یو سړی راووت میدان ته په مخ یې څادر واچو او خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه ته ودرېده وی ستا کار به وشي خو موږ به رسوا کې. ستا کار به وشي ستا جنازه به زه وکړم موږ به رسوا کې. دا څلور صفتونه ما کې شته. ما په ژوند کې تکبیر اولا چې بالغ شوی نه دی پاتې کړی.
ما په جون کې چې ته غلط نظر غیر اختیاري معاف دی چې په لومبي نظر ولګي بیا به فوراً مخ اړی. ما په جون کې د ګناه غلط نظر چاته نه دی کړی. ما په جون کې مازدیګر نه مخکې مستحب څه کوي چې سنت هم نه دی پرېښی، نه دی پرېښی مستحب، او ما په خپل جون کې تهجد نه دی پرېښی. نو ستا کار به وچي ما کې شرطونه پوره دي، جنازه به دې وکړم، خو زه دې رسوا کړم خلک وایي دا دومره نیک دی. سر باندې ساده اچولو نو چې جنازې وکړه ټولو خلکو او جنازې نه یې مخ راواړو نو د وخت بادشاه سلطان شمس الدین التمش بادشاه د زمانه او لکه دا خو مونږ بادشاه دی د زمانې سلطان شمس الدین التمش، مونږ خو بادشاهانو نه خو خامخا مونږ وی بادشاه ته ګوره تهجدو ته ګوره. عبادت شوق غواړي زمارو، شوق غواړي، شوق چې چا کې د عبادتي ابا کوي، مینه غواړي د خدای. ګوره د عبادت په معنا کې درته وختي ما وایي چې عبادت څه ته وایي؟ غایت التذلل، غایت الحب، مینه غواړي چې خدای سره دی مینه نو ته به ورته ځان ټیټ پاس کېږي به ورته. چا سره چې مینه ملاقات له به یم ځې هغه ته به ځان هم ښکته کې. خدای سره دی مینه د ټیټ پاس کېږي به ورته او ځان به ورته ذلیل کې. مینه غواړي، مینه. خدای دې زمونږ د خپل ذات سره مینه پیدا کړي. نو زمارونو عبادت دپاره مونږ پیدا کړي. بعض عبادتونه فرض دي خو به خامخا کې نه کې خدای به تپوس ته نه کوي. لکه مونږ پنځه مونځونه شو، ماسخوتن نه پس ویتر هم پکې راوړه، پنځه مونځونه شو، دا خو فرض دي خامخا به کې نه کې خو مجرم شي الله به تپوس کوي. د رمضان روزې فرض دي د باندې، او دارنګې زکات خدای پاک مال درکو د هغې خپل حصص دي در باندې فرض دي چې ګیره کم سړی مالدار وي صاحب نصاب وي. او دقه رنګې حج چې کم سړی مالدار دی او بیت الله ته راتلو طاقت وي دا فرض دی، دې ته فرض وایي. دا په عباداتو کې ظاهري عباداتو کې فرض دي، نور هم د دنیا ډېر فرایض دي. او بعضې څیزونه حرام دي هغې نه ځان ساتل دا عبادت دی. د ګناه موقع درته پېښه شو تا د هغه ګناه نه ځان وساته دا عبادت شو. بعضې سنت موکد دي لکه ماسپښین نه مخکې 4 رکاته، ماسپښین نه پس 2 رکاته سنت موکد دي. دا یو خبره ذهن کې واچوئ، ما تېره جمعه هم درته ویلي وو مونږ په دې جومات کې تاسو ته پته ده چې دې کې مدرسه شروع ده په دې جومات کې، او هغه مدرسه کې براسه کوټه جوړه شوې ده، په هغې هم پیسې لګېدلي، څه کارپېټ دې دوستانو اخیستې دی، هغې باندې هم څه پیسې او څه شاته مونږ ته یو ثبت نیم ضرورت دی. نو تاسو ته ما تېره جمعه ویلي خو رانه تاخیر شوی وروستو. نو که څوک په دې مدرسه کې د جومات سره، جومات هم د مدرسه سره تعاون کول غواړي نو اخلاص سره پکې تعاون وکړي، ښه ثواب به هم کېږي انشاءالله العزیز. خدای به پې اجر درکوي په دنیا کې او په آخرت کې. دا غټ عبادت هم دقه دی چې ستا پیسه د خدای په لار کې ولګي او په هغې مونځ وشي، په هغې د پیغمبر علیه السلام د حدیثو درس وشي او د حضور پاک د حدیثو دوره ده د هغې خدمت پکې وشي. دا غټ عبادت دی. نو د مارونو بعضې څیزونه حرام دي، د هغې حرامو نه ځان ساتل دا هم عبادت دی. مکروه دي د هغې نه ځان ساتل، نو دا ټول عبادات دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې خدای پاک کله نبوت ورکه که نه او بیبي خدیجې له راغې، بیبي خدیجې له نو پیغمبر علیه السلام رپېده، دا یخه تبه پرې راغلې وه یخه. نو بیبي خدیجې ته وایي چې زملوني په ما څادر واچوې. ډېره زیاته هوښیاره بیبي وه، هغې پې د پاسه څادر ور واچو. نو چې څادر یې پې څنګ ور واچو او د پیغمبر علیه السلام نه غیره ختمه شوه نو بیا را پاسېد. نو خدیجه ورته وی رضی الله تعالی عنها وی ولې وی دقسې ټوله قصه یې ورته وکړه چې په غار حرا کې یو سړی راغی او زه یې راوچت کړم او ځان ته 3 ځله را تر غاړه باسلم، زور یې راله راکړ او بیا راته دا آیاتونه چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
نو خدیجه ته وی لقد خشیت علی نفسی، ای خدیجه یریږم په دې ځان باندې، دا هغه طبیعي په انسان باندې یره راشي، یریږم. یو خدا چې دا فرشته به راځي هر وخت به راله زورونه راکوي، نو که داسې یو څو ځله نور زورونه راکړل خو سا به رانوځي، اوس را باندې ته به راله دې قوم سره به مقابله راځي، د قوم سره به څه کوم، دا ټول په یو طرف دي د په بل طرف، او ته څه وایي، او ته هغه نیکۍ وایي هغه عبادتونه ورته وایي انک لتصل الرحم، کلا فکر مه کوه، هېڅ تکلیف په دته نه رسېږي، انک لتصل الرحم، ته خو صله رحمي کې خلکو سره د عبادت شو. تحمل الکل، خلکو سره بوجونه اوچته، غریب سره بوج اوچته، قرضداری سره بوج اوچته، تکلیف زده نه تکلیف درکې، دا هم یو بوج اوچته دي. تعین علی نوائب الحق، او که څوک په سچه په حقه کې گرفتار شو، تکلیف وتی د ګناه د وجنه نه، نو هغه سره ته مدد کې، تقر الضیف او د میلمستیا خل، یعنی هغه عبادتونه د پیغمبر علیه السلام ورته مخکې کړل چې دا واړه خو نه دي، غټ عبادتونه دي، ته د عبادتونه کې نو الله به چته نه خرابوي. علما د دې نه دا معلوموي چې څوک هم الله ته متوجي و د الله عبادت کوي، نو الله هغه بدرنګوي نه، دا هغه الله ګړی په ګړی مدد کوي. نمارونه مونږ پیدا څه دپاره یو؟ پیدا د عبادت دپاره یو نیک سړي مونځ کوو، نو شیطان خو پاره طریقه سړی ګمراه کوي، نو شیطان ول آواز ورکړ وی بس دې نور منځونه عبادتونه مه کوه، دا خو دونه عبادت وکړه چې خدای په ستا جنت لیکلی دی، نو نور ته ساجت دی، هغه عبادت کول یا د خدای نیکبخته، تا ته ځان دې ستړی اسیم دله خدای جنت درکوي، وی د عبادت خو جنت له نه کومه، نو وی دوزخ لیکه، دوزخ نه ځان بچ کې، نو چې جنت ته دوزخ نه بچ شوی که نه، وی دی له هم نه کوم چې د دوزخ نه ځان بچ کوم. وی څه لیکه؟ وی خدای پیدا کړی دی له هم ځکه کوم، جنت په خپل کار کې راکوي او کې نه راکوي، دوزخ د خدای شی دی که مې بوځي او که مې نه بوځي، دوزخ نه یریږم، بېشک جنت ته مې شوق شته، خو د هغې دپاره عبادت نه کوم، زه خدای پیدا کړی دی دپاره یم چې زه د خدای عبادت وکړم. لکه سپی دی مثلا، نو که دی اوږې دی او که نار دی، نو دی به د خپل کور د مالک څوکۍ به کوي، او که چا وروړه به نو غپ غپ به کوي، د هغه د ژوند دغه مقصد دی. سپی خپل مقصد پیژني. په حیواناتو کې هوښیار حیوان سپی دی، سپی دا په ټولو حیواناتو کې هوښیار د خپل مالک حفاظت کوي، ټوله شپه د خپل مالک د کور څوکۍ کوي، معمولي کس کلب وشي نو زر غپ غپ شروع کي، هغه میلمه م یری چې د بار نه څوک راغلی دی، او تام به ویښوي چې خطره ده. ګور یو سپی یو نوړی وته چې ستا نه کومه پالتون وړی ده، تی نه خورې، هغه اډوکې چې تی نه خورې ور واچوې ورته، هغه غوښه چې چمړه ده تی نه خورې ورته ور واچوې، هغه پلپوس چې هغه څوک نه خوري هغه سپي ته اچوې. ګوره بېکاره څیز ورکې، بیا هغه دونه وفادار دی چې هغه تا ورته کومه ډیوټۍ واله کړی په هغه ډیوټۍ سر دی. داسې ده که نه ده؟ لیکن موږ له خدای څونه څیزونه راکوي، اوهو اعلی څیزونه، اعلی سترګې، اعلی دماغ، اعلی غوږونه، اعلی اندامونه، بچي، عزت، څومره څیزونه خدای پاک راکړل، لیکن موږ په هغې کې الله له توجه ورنه کړه. په ټولو حیواناتو کې قمقل حیوان غوا ده، د هندوان د غوا عبادت کوي، او په ټولو حیواناتو کې قمقل شی غوا دی، ټولو کې قمقل. ولې قمقل دی؟ مالک په ټولو مرخه خوراکونه خوري، پاندونه هم وله راوړي، ونډه هم ورته کوي، قیمتي خوراک پې خوري، وفا پکې نشته، خو که مالک هم معمولي اخوا دېخوا کوي ښکرې ورړمې کړي. سپی چې ته په خپل مالک په تاسو نه کتلی چې لیوني وي بېله خبره ده، روغ سپی به په مالک چې ته شک ونه لګوي، او غوی که معمولي مخوا دېخوا شي که نه، نه خپل مالک ته هم سر ورزد نه کوي. او غوا دا نه وي چې تا خو ماله دومره ونډه راکړه نو پیو ته به راته ودرېږم، چې معمولي مې نو چې هغه چې څوک ترې پیلی شي نو لته وله ورکوي، یعنې پی خو خامخا تویې، او خپل او پردې نه پېژني. که قصاب سره چاړه ده او پرې خرڅ کړه هغه پسې روانه ده، دا نه وي چې دا قصاب دی او تا پې خرڅ کړم ټول عمر مې دی کور کې تېره کړه، اوس قصاب پسې ځم، هغه پسې م ځي. مونږ رښتیا خبره چې د غویانو نه قمقل یو، مونږ کې هوښیارتوب نشته.
خفه کېږي که مونږ کې هوښیارتوب وي مونږ به د خدای حق منو که مونږ کې هوښیارتوب وي نو خدای په مونږ ډېر لوی احسانات کړي دي ګړی په ګړی مونږ به خدای د احسان شکریه ادا کوله دا ټول عبادت دي زما ورو غریب مسکین له څادر ورکول جامه ورکول کونډو رونډو خدمت کول د ګاونډي قدر او خیال ساتل دا ټول عبادت نو مونږ پیدا څه دپاره یو قرآن شریف کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بس خیر خیر ګړه دا ټول عبادت دي پوټې پوټې قدم کمیس اچې خې لاس وردن کې دام عبادت جماعت ته ننوځي خیخ په وردن کې دام عبادت جماعت نوځي ګسخ په بار کې دام عبادت اوبه نشته په جماعت کې سبیل دی جوړ که دام عبادت برقه دی راویسته دام عبادت پور دی واغشت دام عبادت دا ټول عبادت مدرسې سره دی مدد وکړو دا عبادت نیکانو سره دی مدد وکړه دا ټول عبادت څه مالی دی او څه بدني دی نو الله مونږ پیدا کړي قرآن شریف کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسان او پیرې صرف او صرف د عبادت لپاره پیدا کړی دی ما اريد منهم من رزق دې له مې نه دي پیدا کړی چې دا خلک وګټي او مال یې راکړي خدای وي زه خو رزق ته نه یم محتاج او دا دې له مې نه دي پیدا کړی چې دې نه ډوډۍ غواړم نه مې ډوډۍ له پیدا کړی چې ماله ډوډۍ راکې او نه مې دې له پیدا کړی چې ماله رزق راکې شابه لکه خلک د نوکرانو نه دا خدمت دي کنه رزق ته نه غواړم ډوډۍ ته نه غواړم صرف دې له ما پیدا کړل چې دې زما بندګي وکړي او زما عبادت وکړي ښځه به هم کوي سړی به هم کوي ماشوم به هم کوي د خپل وس مطابق ماشوموالي نه چې دې بلد شي چې کله بالغ شي بیا به یې کوي او بوډا به هم کوي هر یو سړی د خپل وس مطابق الله دې مونږ له د عبادت توفیق راکړي خدای مونږ له د نیکو توفیق راکړي خدای د ګناهونو د هغې د اسبابونه وساتي زموږ د جمع پای دوستان دې ملګري دا یادعلي خان دې والد صاحب وفات شوي دعا ورته وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي نور څوک مردگان وفات دی الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي بعضې بیماران دي زمونږ په دې کندي کې یو زنانه بیماره دعا ورته وکړه چې الله وله شفا ورکړي څومره مریضان دي په دې مجلس کې په کورونو کې په هسپتالونو کې الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي خدای مونږ له د عبادت توفیق راکړي خدای مونږ له د عبادت توفیق راکړي الله مونږ له د عبادت توفیق راکړي الله د ګناه نه مو ساتي خدای د ګناه نه مو ساتي خدای د ګناه نه مو ساتي الله که څو قرضداران قرضونه اخلاص کړي الله که د چا کاروبارونه دي کاروبارونه کې وله برکت پیدا کړي خدای که څوک په پریشانو کې غمونو کې مبتلا دي الله هغه پریشاني غمونه وله په خوشحالو باندې بدل کړي الله موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي د حاسدانو د حسدونو نه وساتي د شریانو د شرونو نه وساتي د سکیمرانو د سکیمونو نه وساتي زموږ دا وطن الله په دین باندې او په دنیا په دواړو باندې آباد کړي او یو خبره مې یره شوه راتلونکي زیارت په ورځ باندې په چارسده کې د حاجي صاحب تورنګزی رحمت الله علیه په شان کې یو کانفرنس دی حاجي صاحب زمونږ د کلي او مونږ به دا و چې مونږ یې د کلي یو لوی شخصیت و تورنګزی پې عموما بالخصوص روښانه دی حاجي صاحب رحمت الله علیه تورنګزو ډېر لوی مجاهد تیر شوی دی ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی د دې ټولې نړۍ او د علاقې یو فخر دی خصوصا زمونږ د هغه په یاد کې چارسده کې دغه چوګرمیل ته مخامخ یو کانفرنس دی راتلونکي چهارشنبې په ورځ باندې نو دوستان ټول تاسو مطالبه کوي چې تاسو ټول ملګري په کانفرنس کې شرکت وکړئ الله تعالی دعا مو کوي چې خدای پاک په خیر باندې سرته ورسولي کړي او کوم مقاصد چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه مقصد د تحریک ازادۍ نه که هغه و که نورو زمونږ مشرانو ازادۍ لپاره تحریکونه چلولي دي هغه صرف او صرف دا و چې دا وطن د انګریز نه آزاد شي او په دې وطن کې د انګریز غلام قانون ختم شي او خدای پاک زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي او پروردګار زمونږ له د خیر او د برکت زندګي راکړي او د شرونو او د فتنو نه الله په امن کې وساتي باید دوستان زمونږ د لرې لرې ځای نه راغلي دي څوک چې الله تعالی ټول له په یو قدم باندې اجرونه ورکړي خدای ولا برکتونه ورکړي او خدای پاکي مقاصد شرعیه پوره کړي اخر وخت کې په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله